مونږ ته دا راښیي چې کله یو سړی دعوت شروع کړي په یو ځای کې دعوت شروع شي نو هلته خلک ګزارونه کوي دعوت لارې به بندوي نو تاسو به څه کوئ داسې به نه کوئ چې تاسو د هغې مقابله شروع کوئ نه دا زموږ وروڼه دي مسلمانان دي کلمې ویلې ده بهترین خلک دي په دې دور کې چې کلمې ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي خو زموږ اختلاف د دوی سره شته زموږ عقیده دا ده چې اختلاف د ذات سره نه د اختلاف د نظر سره اختلاف د دلیل سره پکار دا خلک مونږ ځان ته رانږدې داسې نه چې مونږ دوی وتښتو نه که دوی مونږ ته بد رد وایي ودې ما او تا پسې نه یم که دوی مونږ ته کنځل کوي ودې ما او تا پسې نه یم که دوی مونږ باندې ګزار کوي ودې کې تاسو به صبر کوئ ولې ځکه مونږ ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان وایو بهترین خلک ځان ته وایو چې ځان ته بهترین وایو بیا به د بهترین پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو اقوالو افعالو هغه سیرت چې څنګه زندگی هغې تېره کړې ده هغه شان تګ همدغه شان صحابه زموږ دپاره مسیر دی هغوی تکلیفونه تېر کړي د هجرت واقعه کې تاسو سوچ وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اوله وحی راله د خدیجې رضی الله عنها هغه تره ته چې ورغلی هغه ورته وایي چې کاش چې زه ځوان وې او دا قوم تا د دې کلي نه شړي چې زه دفاع وکړم الله اکبر پیغمبر وایي دا قوم به ما شړي ولې به مې شړي د پیغمبر څه ګناه وه چې قریش راجمع شو د هغوی په سر باندې د اوښانو بولي ولګوله چې د دې په سر باندې پیغمبر چې چا قتل کو نعوذ بالله من ذلک اوښان به ورته ورکړو مالداري به ورکړو دا به ورکړو جنکۍ به ورته ورکړو ولې د پیغمبر ګناه څه وه هغو صرف دا ویلو چې قولو لا اله الا الله تفلحون داسې ده که نه ده یو مثال بل ذکر کوم هغه ده ای ورونو علما ناست دي دلته ښه بهترین خلک ناست مشران ناست دي ګیرې په دین کې په اسلام کې سپینې شوي تاسو ګورئ دا پلار د دې بچي سره څومره خسته چلند کوي د دې لور سره څومره خسته تعامل کوي بچی غلطي وکړي پلار دوی بچو دا کار مه کوه دا زموږ شرم دی د قوم شرم دی زما شرم دی دا ښه کار نه دی بیا غلطي وکړي بیا ورته وایي بچو دا کار مه کوه نصیحت ورته لور غلطي وکړي وایي بچي لور جانې دا کار مه کوه نو مونږ د دې معشرې پلاران داعیان دعوتګر د معشرې پلاران دي حیثیت د پلار لري دوی ته به خلک بدم وایي کنځل به م کوي په عزت به یې لاس هم اوچتوي څوک به وایي دا نه پوهېږي څوک به وایي دا شهرت حاصلوي څوک به وایي دا مړه په څه حال دی بل څه کار کوي څوک به وایي د ده بل کار نشته دا ټولې خبرې به درته کېږي دا به برداشت کوئ غالبا د امام شافعي رحمه الله یو قول دی که هغې ته نسبت کېږي هغه وایي ما یو ځای کې کتلی وی د خلکو دا خبرې دا کاڼي دي ډبرې دي دې ته که ودرېدلې زخمي کوي دي دا کاڼي راواخله دیوال ته جوړ کړه اوچت مقام مرتبې ته ځان ورسوه چې د خلکو کاڼي بیا نه دررسي ودې کې موږ پسې خبرې پروا نه کوي د الله پیغمبر د خلک څه وایي مجنون دی لیونی دی ساحر دی دنیا غواړي بادشاهي غواړي موسی علیه السلام باره کې چې راځي فرعونیانو فرعون ته څه ویل فرعون بلکې الله قرآن کې دا واقعه ذکر کړې ده چې ای خلکه دا سړی ګوره بادشاهي غواړي دا بادشاهي دله تس نس کوي دا ټولې خبرې پیغمبرانو برداشت کړي دا ټول ګزارونه پیغمبرانو برداشت کړي زمونږ او ستاسو پیغمبر سید الاولین والآخرین هغې برداشت کړي ځکه الله مقام او مرتبه ورته ورکړې او دا دعوت دا زمونږ شخصي نه دی نه زمونږ کپني ده چې دې دې راوځي موږ به پې ټاپه لګوو نه د الله نبي وایي الله وایي دې قرآن او حدیث ته تاسو خلک راوبلئ ادعو الى سبیل ربک بالحکمه دې لارې ته سبیل لاره کومه یوه د قرآن او حدیث الله وایي حکمت سره خلک راوبلئ همدغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه
ورسوئ زمونږ د طرف نه وینا. دا خبره مې دې پورې وکړه چې دا نه ده چې زمونږ کار دی، دا د ټولو مسلمانانو کار دی چې ځان ته مسلمان وایي، دعوت به کوي. او زمونږ د عزت وجه هم دا ده چې الله مونږ غوره کړي. الله سورة البقره کې فرمایي چې تاسو غوره امت وئ. ولې؟ تاسو به دعوت کوئ، امر بالمعروف نهي عن المنکر به کوئ. نو بیا به کار جوړ. د خوالي وجه زمونږ څه شی دی؟ امر بالمعروف نهي عن المنکر. چې دغه صفت ما او تا کې راشي نو بیا به ما او تا غوري، او چې نو بیا غوره نه.